السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به ښه یاست او اختر ورځې شپې به مو هم په خیر سره تیر کړي وي. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. دا چې موږ داسې افغانان رواج لرو چې اختر نه مخکې کوژده شوي جلکۍ ته ایدي وړو. نو موږ هم د اختر نه یو 2 ورځې مخکې سر په سر ایدیګانې یوړلې چې اول مې خپلې ورېندارې ته اختریزه یوړله، ورپسې مې عامه زامنو ته، او د ډېر مصروفیتونو له وجې نه مې ونشو کولی چې په وخت ویډیو اپلوډ کړم، ځکه چې یو څو اختریزې مې یوړلې او بل د اختر مخه وه، نو د کور کارونه هم ډېر ول. نو اختر ولاګ ته هم سترګې په لاره اوسئ، انشاءالله هغه به هم ډېر ژر تاسو سره شیر کړم. ورېندارې ته مې اختر دپاره یوه جوړه افغاني جامې سره د افغاني زیورات، د فیشن سامان، وچه میوه، څپلۍ، دستکول اخیستي وو، چې بیا کور کې مې مورجانې څو رقمه کلچې او کیک پاخه کړل او دا ټولې بیا په پلاستیک کې د ډالۍ په رقم راتاو کړ. د تازه میوې او غورې هم تیار کړم. دا چې ایدي زما د زوی سالګرې نه یو ورځ بعد و، نو ما هم ونه کولی شو چې مورجانې سره مې مرسته وکړم، ځکه چې زما کور کې هر څه ګډ وډ و، نو ایله هغه مې راغونډ کړل. نو مورجانې مې خپله هر څه جوړ کړل. ولې سودا اخیستلو کې موږ ټول لاړ وو، ځکه چې هغه وخت مو وخت درلودل او مخکې د مخکې نه یې هر څه آماده کړي وو. دا چې ورځ مخکې زما د زوی سالګرا وه او زه ډېره مصروفه هم وم، بیا هم ما ونه غوښتل چې تش لاس لاړ شم، نو یو دغه خواږه مې زر سهار جوړ کړ. د دې دپاره مې اول 1 لیټر شیدې په یو دیګ کې واچولې، ورپسې مې بیا 3 غټې قاشوغې په اندازه بوره هم پکې واچوله او پرې مې ښودله چې شیدې جوش شي. تر څو چې شیدې جوشېدلې، نو ما د ونیلې کسټرډ پوډر نه 4 غټې قاشوغې په یو کاسه کې واچول او لږ شیدې مې هم پکې واچولې، تر څو دا پوډر پکې حل کړم. شیدې چې جوش شو، بیا مې د مخلوط پکې ور اضافه کړل او یو لاس سره مې دېګ هماسې مسلسل ښورولو تر څو بیخ ونه نیسي او غوټې پکې پیدا نه شي. دا مې یو څو دقیقو دپاره نور هم جوش کړ، بیا مې منقل ګل کړ او دیګی مې ترې لرې کړ. کسټرډ چې اماده شو، دا مې په یو لوښي کې واچول او یخچال کې مې کېښودلو چې یخ شي. بیا مې د توت زمیني د تاو شوي کیک چې ورته رولېټ وایي دا واخیستلو او په یو اندازه مې ټوټه کړلو. ورپسې بیا همدا ټوټه شوي کیک په دې لوښي کې قطار کېښودلو. کسټرډ چې یخ شو، بیا مې یخچال نه وویستلو، لږ مې میکس کړ، بیا مې د کیک په سر واچولو او پرې هوار مې کړ. او د دې دپاره چې دا لوښی ښایسته او منظم ښکاره شي، لږه پسته او بادام مې میده کړل او د دې لوښي په څنګونو کې مې واچول. لږ مې منځ کې هم واچولو او یو څو دانې بلوبري سره مې ډیزاین کړ. بیا دا خواږه تیار شو، دا مې بیا یخچال کې کېښودل چې تلو وخت پورې یخ وي. ورپسې مې بیا ځان تیار کړ او حرکت مې وکړ. هلته چې ورسېدو، نو ټول راغلل، بیا مو یو یو شی راواخیستو او همداسې د هغوی کور ته لاړو. یو څو شیبې چې ناست وو، بیا هغوی ډوډۍ تیاره کړه چې موږ ډېره منع کړې وه چې ځان په عذاب نه کړي او اختر ته کمې ورځې پاتې وي، نو موږ هم ټول مصروفه او ډېر وخت راسره نه و. ولې د هغوی د کور آباد وي، خلاص یې کړی او ډېر خوندور ډوډۍ تیاره کړې وه چې ډېره خوندوره خواړه یې آماده کړي او ډېر شیان یې هم جوړ کړي وو. بیا مې یو څو ساعته ناست وو، ورپسې نو ماښام هم شو، بېرته راغلو خپل کورونو ته. په بله ورځ مو بیا د ماما زوی چې د عمه زوی مې هم کېږي، نامزادې ته ایدي یوړله چې څو ورځې ستړیا د وجې نه مې طبیعت هم ښه نه و، نو مې نه کولی شو چې کور کې ورته څه جوړ کړم. نو همدې دپاره مې بیا بازار نه کلچې واخیستلې او ځان سره مې یوړلې. دا چې موږ یو څوک دلته خپلوان اوسېږو، نو هر مړی ژوندي کې یو بل خبره وو. ایدیګانې مو هم یو ځای یوړلې، تر څو په همدې بهانه ساعت مو هم تېر شي او خپل کلتور او رواجونه هم خپل ماشومانو ته ور وښیو. دا هم هغه شیانو چې موږ د ماما د زوی نامزادې ته یوړلې.
په بل ورځ یعنې 2 ورځې مخکې د اختر نه لاړم چې اختر ته جامې واخلم چې ماشومانو ته مې د وخت کمښت له وجې نه آنلاین راغوښتي وو ولې ځان ته مې او ژوند ملګري ته مې په دې ورځ باندې جامې واخیستلې او زما په دې ورځ باندې عموما افغاني جامې یا پنجابي جامې خوښیږي نو هغې نه مې 2 جوړې واخیستلې یو خو مې په آخري عیدي کې چې اما زوی ته یوړله هماغلته مې واغوستله اما د زوی خو څه خیر کړه مې بیا کیک یوړلو چې بازار نه بیرته راغلم نو زر یو پتنوس کیک مې پوخ کړ اول مې 4 هګۍ زیرو سپین سره جدا کړل بیا مې هګۍ سپین یو پیاله بورې سره ښه میکس کړ بیا مې یو څنګ ته کېښودلو ورپسې بیا د هګیو زیر کیکوچ او شودې ور اضافه کړلې یو څو دقیقو دپاره مې میکس کړ بیا مې پکې 2 پیالې اوړه 3 وړې قاشقې بیکینګ پوډر او یو پاکټ د ونیلې بوره هم واچوله او سره ګډ مې کړ او بیا مې مکسر سره میکس کړ چې دا ټول مواد سره ګډ شي په آخر کې مې د هګیو سپین مخلوط هم پکې ور اضافه کړ او دوباره مې میکس کړ بیا مې لوښی ورته کوچو سره غوړ کړ د کیک مخلوط مې پکې واچول ښه مې هوار کړلو بیا مې تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې تقریبا نیم ساعتو دپاره پوخ کړ کیک چې پوخ شو 10 دقیقې مې همداسې پرېښودلې چې یخ شي بیا مې پرې مربا شربت جوړ کړ چې لږ مربا مې لږ اوبو سره ګډ کړ او د دیګ په سر مې ووهلو د زینت دپاره مې پرې میده شوي بادام او پسته واچول نو دا کیک آماده شو دا مې پرېښودلو چې نور هم صحیح یخ شي او زه لاړم چې جامې بدلې کړم او ځان تیار کړم بیا مې د کیک نه یو پلاستیک راتاو کړ او حرکت مې وکړ دا هماغه یو جوړ جامې وې چې ما اخیستې وې دا مې په دې ورځ باندې بیا واغوستلې دوستانو دا به د ایدي ولاګ هیله ده چې خوښ شوی مو وي د اختر ولاګ ته سترګې په لاره اوسئ هغه به هم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره شریک کړم او که دا ولاګ مو خوښه شوی وي لایک او شیر مو هیر نشي که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ خو وخت ولرئ الله پامان